وسلم د مدینه منوره د هجرت 5م کال کې یو تاریخي لویه واقع پیښه شوې ده او مسلمان له الله لویه کامیابي ورکړې ده او یو لوی جهاد شوی دی هغې ته غزوه خندق وایي غزوه احزاب هم ورته وایي او غزوه خندق هم په شوال د رکوټ اختر په میاشت کې په 5مه هجره کې دا شوی دی غزوه خندق ورته په دې وجه وایي چې نبی علیہ السلام او صحابه یو لوی خندق کنيستو د خپل دفاع لپاره غزوه احزاب ورته ځکه وایي چې ټول کافران چې څومره یهودیان او مشرکان د مکی خلق او د گردونوا دی د مسلمانانو خلاف یو متحده محاذ جوړ کړو غاڼې ډلې یو ځای شو په مدینه شریفه حمله وکړه ډلو ته احزاب وایي حزب ډلې ته وایي احزاب جمع ده لویو ډلو په شریکه حمله وکړه ځکه غزوه احزاب ورته وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته اطلاع ملو شوه چې د مکې کافران په ډېر زور او شور در روان دي او په مدینه حمله کوي وجه د یهودیانو شرارتو حیی ابن احتب دا د یهود لوی مشرو د بنو نذیر قبیله یو دیو یو کنانه ابن الربیع دا دواړه لاړل مکې مکرمه ته او د مکې کافرانه د حضور پاک خلاف بل وکړل هغه خواسم پړ کې بغض او حسد د حیی ابن احتب او کنانه ابن الربیع وته چې تاسو راځئ تاسو د بار حمله وکړئ او د دنه نه به د سره زه مرګري شم مسلمانان به ختم کو او بیا دا حیی ابن احتب وګرځید د مکې نه بهر غطفانیانو سیدل دا اجرتی قاتلانو تاسو ته ما مخکم ویلو چې د مسلمانانو نه یو ځل په سازش لس کا ثبوت د شهیدان کړل واقع مې ذکر کړی دا بیا او یا کسان بوتل په بیر معونه کې شهیدان کړل اجرتی قاتلانو په پیسو به مړی کول ډاکې به کولې لارې به لوټ کولې او کله چا بم سړو ته ضرورت او نو دی له به پیسې ورکړي دا به سره اوچت شو حیی ابن احتب لاړو د دې غطفانیانو چې کم سردارو هغه ته وی چې مونږ سره د مسلمان خلاف را پاسه او د خیبر دا د کجورو لوی وطن اوسم دی او هغه زمانہ کې مو د خیبر چې څومره کجوري دي نو په کال کې به نیمه کجوري د تاسو له درکو نیمه به زمونږ نیمه به تاسو وی دا غې نه ډیر لوی شی جوړېدو هر کال به د خیبر نیمه کجوري تاسو له درکو هغه تیار شو او دا یو سازش وکړو دوی دې سازشیان په مدینه شریفه کې چې اوسېدل نو د پیغمبر علیه السلام پورې به خنداګانې کولې یو ځل یو سړی راغی یو یهودي او په پیغمبر علیه السلام سلام واچو نو السلام علیک مونږ وایو السلام علیک یا السلام علیکم هغه السلام علیک سام هلاکت او مرګ ته وای بی بی عائشه صدیقه ناسته وا اپه پوه شو او ته غوسه شو وی علیکم السلام واللعنه وی تاسو باندې هلاکت او په تاسو د خدای لعنتی نبی علیہ السلام بی بی عائشه ته وی علیک بالرفق وی عائشه نرمی کوا سختی مکوا وی دا الله رسول تاو نه ریدل چې غیدر تسوي درته وی السلام علیک ته دې هلاک شي خیره درته وکړه نبی علیہ السلام او فرمایل وی تاو نه ریدل چې ما وتسوي ما وی وعلیک یعنی دا تا چې سوې دا دې پتاي نو داغي خیره زما په حق کې نه قبليږي او زما خیر الله داغي په حق کې قبلي خو ظالمان کويږي نه نو ګور دومره حرامیانو چې دا سلام به سم نه چاو
اسم گوری بعض خلق دا سلام غلط وی سام لفظ استعمالی سام علیک سام علیک سام ہلاکت تاوی مرگ تاوی تبایه تاوی نو دا پختنو طریقه دا چه خد مضبوط الفاظ سروائی السلام علیک السلام علیکم دا سلام اچوا دا رنگی خط چه چاہتا لیگی ان پا کی سلام اچوا بیر خلق عموماً دا واده خطونه چه لیگی نو السلام علیکم پا کی نوی او سو پا کی بسم اللہ نلیکی دا خط پاول کی بسم اللہ الرحمن الرحیم پا کی نلیکی علکر اولی یروی در خط سو خیال نساتی در سو حفاظت نہ کئی نہ حفاظت پتہ نہ دیتا چھ خط لے گی مسلمان تے لے گی اب پوشو حفاظت پوشا داتا چھ پکی دا خدای نم لیتا چھ پکی لان دی کہ عبداللہ دا خدای نمرانا ہے تا چھ پکی دا پیغمبر نم محمد پکی لان دی رازی دا پیغمبر نم ندے نو چھ بیا دا واداغ نمونا خلص نمونا پکی لان دی تالی کری فاغ لس نمونا کی چاہ پنم کے دا خدای نم رازی دا چاہ پنم کے دا پیغمبر نم رازی نو بیا دام ملی کا کنا ولی چی بے قدری کیگی دا بسم اللہ بے قدری کیگی او تا بسم اللہ نہ لکے نو ستا پا نم کے دا خدا نم دے اللہ دے پکے محمد دے پکے نو بیا دا دی بے قدری کیگی دا ولی لکے نو دا اسی فضول خبر دا کلم چی خط چاہتا لکے کدا وادی مکمل لکے بسم اللہ الرحمن الرحیم او بیا السلام علیکم خبر عبر دا خط آداب دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی سمر خطون لگلی دی گورا کافرانو تے چی خطون لگلی دی بسم اللہ پکی لگلی دا دے سوچنو سا کہ دے کافر تا دا خط لگم او دا بسم اللہ احترام بنکی او دا بسم اللہ ادب بنساتی نو چی نبی علیہ السلام کافر تا بسم اللہ لگلی دا بسم اللہ الرحمن الرحیم او سلیمان علیہ السلام خط اللہ پا قرآن شریف کے نقل کرے دے نو اغب بلقیس تا خط لے کہ بلقیس اغا وقت کی کافر ہوا او خط وتلک انه من سلیمان وانه بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلو علی واتونی مسلمین نو اغا گورا سلیمان علیہ السلام دا بسم اللہ وتولک لا علاق چاہتا جیلیگی اغا کافر دا نو کافر خود بسم اللہ احترام نکی یا حضور پاک چی کافر و تخط دیگی بسم اللہ پکی لکی نو تا پتر چی یا بے احترام کئی یا بے نکی کسرات خط لے گا نبی علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم پکی لکلے وا او کسرات چی خط رسید نو آگا اشلو دا پیغمبر علیہ السلام خط اشلو حضور پاک و تا خیرہ اکڑا اخیرہ پی او لگی دا خود غرض مریض کا ختم شو نو خط کی بدا نوے چی اگر احترام کئی کہ نکی ادا آگا کار دے کئی کہ نکی مسلمان دے تپی خود گمان کہو چی اگر مسلمان دے او مسلمان بخامخا دا خدای دنو میں احترام کئی او دا بسم اللہ دا قرآن شریف دا دی آیات بے احترام کئی نو خط کے خامخا بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا لکے السلام علیکم پورا وائے دا پیغمبر علیہ السلام طریقہ دا نو دی بوی نبی علیہ السلام دا برالل وی السلام علیک دا با دا دوی یو دا پیغمبر علیہ السلام طب خیرت ہولا یا بعض صحابہ برالل اغیب نبی علیہ السلام تو راعنا قرآن شریف کے اللہ فرمائے منگ لحاظو کا لکہ منگ پختو کے وائی مہربانی مہربانی دا چیز پتا مہربان ہے یا تا پما مہربان ہے دا یو لفظ مہربانی مہربانی دا غرنگی اغیب راعنا دا منگ لحاظو کا لحاظ داری چی منگ تا سبق و خایا منگ تا قرآن و خایا منگ لس شیر آکا نو دی یہودیانو بسوی دی چی برال النبی علیہ السلام لا نو دی باغی کے لگ دزان ازیاتی ہو کو ویراعینا دی عین لبے لگ زور ورکا یہ بے پک جوڑ اکلا راعینا مانا دا چی تا زمونگ شپونکے او یو اوستر کی بے اخکات اکلی پٹ پٹ بے یو بل پور اختی او بل سر خندل چی دا دی گورا مونگ دا نبی علیہ السلام بیادبی اکلا اللہ قرآن شریف کی مسلمانان من اکل ویدا راعینا موائے ذکر دوی دا بیادبی پا شکل استعمالی یہ پکے زیادتی انظرنا وائے جدا اللہ رسول زمون خیال و ساتا زمون تا نظر کا او زمون متعلق خسو چکا نو دا دی پوری میں ویچی یہودیان دار سازشیانو نو دی لارل دا مکی خلق امرا پارکلل او غطفانیانو سر دا وعدا اکلا جدا خیبر نمی کجوری بستاسوی و دا مسلمان خلاف را پاسے لوی لخکر دا لسو زرو کسانو تیار شو وبندگی ماین دا حملے دا لسو زرو مضبوط لخکر دے حضور پاک تا چکل اطلاع رالا نبی علیہ السلام فوراً دا صحابہ میٹنگ رو ویسو کو
مدینه کې پاتې شو او کبار ورته وځو. حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه د فارسو هغه ته د خپل علاقې او طریقه معلومه وه. هغه د الله رسوله زمونږ په علاقه کې چې په چا دومره درون لښکر راشو یو خندق کنئ، مونږ به یو خندق ګیر چاپېره وکنو او هغې منځ کې به شو. کافر به راشي نو په خندق خو به نشي راتلی، او که چې په خندق راځي نو لاس به خامخا لګئ، توره به خامخا غاړې تاچئ، مونږ به یې په کاڼو په غشو ولو، په خپله به تښتي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا خبره خوښه شوه او مدینه منوره کې یو غر د جبل سلع ورته وایي، د هغې غر شاته پیغمبر علیه السلام لال او په خپله باندې کر خراخ که صحابو ته وی دلته خندق وکنه وی شب شروع کې. یو طرف ته غر دی جبل سلع، بل طرف ته اوسم الته مساجد سبعه خمسه به ورته وی، مخکې اوه جوماتونو مساجد سبعه، بیا دوه روان شو نو پنځه پاتې شو مساجد خمسه. اوس هغه ټول روان شوي دي، زما په خیال کې درې جوماتونه پاتې دي. یو بره د غر په غونډۍ په سر دی مسجد فتح ورته وایي، اوس هم شته دغه جومات راکوټې، خو سخت کال په دې عمره کې چې زه ورغلم نو هغې ته جرنده چولې څوک ورته پرېږدي نه، او مخکې به پکې خلکو دوه رکعته مونځ کو. نبي علیه السلام دقه ځای مونځ کړی او د حضور پاک خیمه یو وخت کې په دغه ځای وه. لاندې یو بل جومات مسجد سلمان فارسی ورته وایي، او یو بل جومات مسجد عمر، بل حضرت مسجد ابوبکر، بل مسجد عثمان دی، بل مسجد علی دی. نو سیر وان کړي دي یو درې جومات شته، او حکومت سعودي هلته اوس یو لوی خپل د فهد په زمانه کې یو لوی جومات جوړ کړی دی. د دغې دا مساجد سبعه چې ورته وایي دا غزوه خندق دقه هلته شوی دی. نو حضور پاک ورته کر خراخ کا او لسو صحابو ته لس گزه ځای حواله کو، وی لس صحابه به لس گزه ځای کنئ، یعنی سړي سر یو گز ځای، دا تکړه شی. او صحابه 3000 کسانو 3000، نو 3.5 میله لوی خندق یې وکنو، 3.5 میله، هر یو سړي سر گزو، په لسو کسانو لس گزه، 15 گزه جور او 15 گزه پلن دی ورته نشان واچو، وی شابه تکړه شی. دومره جور لښکرې او د خندق یې وکنو چې د اوبو تري پکې راووته. دا اوږد خندق شو یو خوا بل خوا، مخامخ غاټ خندق او شاته غر دی، او صحابه کرام چې څومره دا په دغه د خندق او د غر په دامینس کې دیره شو. دا خندق په 6 ورځې کې تیار شو، 6 ورځې کې دننه، او دومره په تکلیف تیار شو د درته نشم ویلی، ځکه یخني و په دغه ورځو په مدینه منوره کې انتهایی هوا به لګېده، او صحابه وږي مو ډېر زیات. نو دی غریبانانو په دې خېټو پورې کاڼې تړلې، هر صحابي خېټې پورې د لوږې د لاسه کاڼې تړلې، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم 2 کاڼې تړلې د لوږې د لاسه. حضرت جابر رضی الله عنه وی چې مې وکتل پیغمبر علیه السلام ته د لوږې آثار مې پکې معلوم کړل، وی ټینګ نشم، وی مې چې د الله رسول اجازت راکې یو ګوټې له کور ته ورځم، وی لاړ شه. وی چې کور ته لاړم بیبي ته مې بیبي ښځې حضور پاک باندې مې لوږه ولیده، قسم په خدای که صبرې دی شم، ټینګ نشم، ډېر وږی دی، نورو یو کاڼې تړلې دی او حضور پاک 2 کاڼې تړلې دي. ته خوراک څه شته که نشته؟ وی ښځې راته وی چې دغه وړه چیلوکۍ د کور کې ولاړه ده، د کورنۍ ساتلې چیلوکۍ ده، وړه غوندې پټېنۍ بوهیمه، او دا لږ غوندې یو ساع وربشې دي، یو ساع 3.5 کیلو دي، 3.5 کیلو دا وربشې دي. وی مې چې خلاصې وکړه ته دا وربشې وړکه میچن باندې او ویې غږه، او زه دا چیلوکۍ لالومه، او نبی علیہ السلام به پټ غوندې راوغواړم د یو 2 کسانو سره، نه دا ډوډۍ به وخوري. وی چې ډېره ښه ده. وی ښځې مې زر هغه وربشې میچن کړې، وړې کړلې، او وی ما هغه چیلوکۍ پټېنۍ چیلوکۍ دا مې لاله کړه او سرمن مې ته وویسته، او غوښه مې ټوټې کړه. وی ما غوښه په خپله وویندله، صفا مې کړه او په کټوۍ کې مې واچوله، او وی ښځه مې لګیا ده هغه وړه اغږي. وی ما ته زه را روان شم، وی ښځه راته وی چې سړیه ګوره ډېر خلک رانه وی، او نبی علیہ السلام ګوره سخي دی، اسې نه ګڼ کسان راولي، نو پویه کا ورته ووایه چې صاحب دومره وړه دي
او دومره خوراک دی چې او ورته دا مو وایه چې یو ته راشه یو دوه درې کسه ځان سره بس راوله نه چې ډېره ښه ده وی چې رالم حضور پاک مبارک ته مې عرض وکړه چې د الله رسوله یو وړه غوندې کورنۍ چیلوکې د ما لاله کړه غوښه مې کټوۍ کې واچوله او ښځې مې 3.5 کیلو یو ساع بیا ورته هغه زمانه کې وي دا کیلوګان نو 3.5 کیلو یو ساع هغه غله ده هغه مې ښځې اوړه کړل نو یو ته راشه یو دوه درې کسان ځان سره چې هغه ډوډۍ وخورئ وی حضور پاک ما ته وی چې دا خو ډېر شی دی دا خو لږ نه دی دا خو ډېر شی دی او وی اواز یې وکړه ای د خندق خلکو راځئ جابر دعوت کړی دی ټول راځئ وی زه مخکې شومه او په منډه لاړم کور ته او داسې شومه چې ما وی چې زه خو شرمېږم حیا راځي زه خو شرمېږم حیا راځي ځکه چې څوک ډوډۍ راولې او ډوډۍ نه نو دا خو غټه بېعزتي ده دا به څه کېږي وی ښځې ته مې وی چې ښځې نبي علیه السلام خو ټول د خندق خلک راوستل 3,000 کسان دي خو یې ټول راوستل وی ښځه مې هوښیاره وه وی ما ته وی تا ورته ال ویلی دی چې څومره شی دی وی مې چې او ما ورته ووی چې وړه چیلوکې ده او دغه 3.5 کیلو یو ساعه د غله ده وی چې ال دی ورته ویلی دی نو پروا مه ساته دا اوس زمونږ میلمانه نه دي دا د نبي علیه السلام میلمانه دي هغه راغوښتي دي نو اوس که وله ډوډۍ پوره کوي او که نه پوره کوي زمونږ دغې سره زه زویم وی چې کله یې زه رخصتولم وی حضور پاک راته وفرمایل چې ښځې ته دې ووایه چې لا ډوډۍ نه پخوي زه درځم زما مخکې به پخوي او کټوۍ هم لا دا نغري نه مه کوزوې زه به درځم وی چې څنګه نبي علیه السلام راغی وی ما ته وی کټوۍ دې کم دی د مې صاحب دغه د پنغري پرته ده وی لاړې مبارکې پکې توکړه دي یاره زه وایم دا صحابه څونه خوش قسمت هغه خوراکونه خېټو ته تللي دي چې په کومو کې د رسول الله مبارک لاړې شاملې دي څومره مبارک خلق دی بعضې خلک اوس هم صحابو پسې بدرد وایي دا سپېره خلق دی دا د پیغمبر دشمنان خلق دی زما دوستانو پسې چې څوک کنځل کوي دی ما سره بغضي زه خوښ یم زما دوستان مې هم خوښي نو چې د چا الله خوښي د خدای رسول به یې خوښي او چې د چا د خدای رسول سره مینئ د خدای د رسول دوستانو سره به یې مینئ چې هغه صحابه کرام قسم دی چې دوی څونه محنت کړی دا دین خو موږ ته د دې له مخه را رسېدلی دی کدی دا محنت نه وی کړی دا خواري نه وکړي دا کوششونه نه وی کړی تاسو تما تیره جمعه مخکې جمعه د احد قصه وکړه د بدر مې درته وکړه بیر معونه په داسې حالتونو کې چې د غریبانو ډوډۍ بنوه جامې به نه وي شلېدلې جامې به وي او د دې دین دپاره هغوی څومره مشقتونه جهادونه او څومره محنت وکړو موږ ته تیاران وړی را رسېدلې ده نو صحابو پسې نبی علیه السلام فرمایي یو ځل وفرمایي وی اے خلقا ولی زما مرگرو پسی خبری اونکے پام کوئے ولی زما مرگرو پسی خبری اونکے زما مرگری دا غینا دا غشو ٹاکے ما جوڑاوے لکا پا غشو جی تاسو هدفون اولے پام کوئے زما مرگرو پسی خبری اونکے او بیا فرمائی اللہ اللہ فی اصحابی اوہو سخت جملہ اللہ اللہ دا خدای نو یریگے دا خدای نو یریگے زما دا صحابو پا حق کی بدرد موائے او بیا سوئی دا غشو ٹاکے لا تتحدو دا غشو هدفونو ٹاکے تے من جوڑاوے او بیا وئی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ویکا تاسو کی او کس دا احد دا غر عمر سر در خیرات کی دا احد غر 3.5 سلور ملکی غٹ غر دی دا احد دا غر عمر سر در سو خیرات کی دا صحابی دا چٹاکے خیرات تم نرسی دا زمان مرگرو تولی کنزلی کوئے او بل حدیث کې راځي وی زما مرګرو سره چې چا مینه وکړه وی زما د وجه سره مینه وکړه او زما مرګرو سره چې چا بغض وکړو دې زبدي شمزکه وسره بغض کوي نو سپیره سړی دی هغه څوک چې د پیغمبر په صحابه پسې لګیا دي او د حضور پاک مرګرو پسې بدرد وایي جناب نو ګوره د حضور پاک لاړې خوړلې دي لاړې مبارکې په هغه کټوۍ کې توکړلې او پا غوړو کې بلاړې مبارکې توکړلې او بیا جابر ته وای وی خځې ترې وایي ځان له بله مرګرې راوغواړي چې ډوډۍ ورسره پخې کړي
و 3.5 کیلو خو یو خدم پخولی شي. وی نه خدای تلی وایا وی بس بل خدا ولا رالا راو غختلا او شروع یو کړل. وی حضور پاک با ډوډۍ راغشتي او یو غټ لوخي منکره او پاغه کې به پخپل چوری کوله او کټوي ته به کاسدل نکولا او پاغه کې به غوهم راغشتا او خوروا به راغشتا او هغه به پاغه ډوډۍ د پاسا چولا او په خوا عربو کړه بغټ غټ لوخي لسدته شلشل او دیر چې کسان مې پکې ناستېدل لکه زمون په وطن کې دا رجو سره چې هغه غټه رجو دیک پکې راړي هغه غټ د اوس په نشي وي دا چې غټ غټ پینې به وي او لوی کاسې به وي بس وی صحابه راتل او مړېدل به پاسېدل با او بیا به نور راتل مړېدل به پاسېدل با او حضور پاک با هغه ډوډۍ وته پخپل چورا کولا او دا کټوینه به پخپل په کاسه باندې غوخه دغه خوروا غشتله او دا غي د پاسه به چولا. وی چې څومره د خندق خلک ټول ماړ شو. دا معجزه و د حضور پاک ټول ماړ شو. او قسم نے حضرت جابر وی بخاری جلد ثانی کے راضی کتاب المغازی کے وی حضرت جابر وی ټول ماړ شو. وی زمون تنور اقا سے ډوډۍ را غورځول ډوډۍ پکې پخې ده او وی کټوم هغه سے جوشېدل چې سپکیو مکه سے پخېدل. دا یو معجزه ښکارا شو. وی دویمه یو معجزه بل ښکارا شو. خندق چې کله کنيستېده وی نبی علیہ السلام په خپل را سره لګیا دي کار کوي. خلک وی کنه وی اسلام کې د مزدور تا پخنه اسلام کې چې کم د مزدور قدر دی. نبی علیہ السلام په خپل لګیا دي مزدوري کوي. د دنیا یو بادشاہ بننو کوي چې مزدور سره بیلچرا والی. نن د دنیا دا چې کم خلق لګیا دی دا لیبر ډے مناوي او د مزدور ورځ مناوي پاک قروز بلګه بیلچرا والی او یا په هغه دغه د کار وسینو یو بوټي بچتا نوکران بوتا بوټي مراواله زمکه به مولو کني بیرچې ول بوټي غوندي ورکی او بوټي خور به ورواچي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل لګیا دي مزدورانو سره خدمت کوي. او مله تلل دا یو صحابي وی قسم په خدای کې د حضور پاک خېټه مبارک مولد لا وی دوړې په پاسه پرته وي غبار ګرځو غبار په پاسه پروت دی او یو ځای کې یو چټان راغی یو سخت تلز مکوا وی مونږ په وسه کوله خو نه مې دا کېدله. وی نبی علیہ السلام ته مؤلوي چې د الله رسول داسې یو تر لاله یو کلکا چټان دی مضبوط او نه ماتيږي سو سره وکړو. وی دراله وی لک سات پاس حضور پاک مبارک راغی. وی چراغه نو ګینتري او چتا کړه او راوی برولا او بسم الله وسلو بسم الله الرحمن الرحیم. وی غزاره ورکا وی چې غزاره ورکا نو درې مېسا داسې لکه د شګو په شانته وبېدا او یو راناتی او چتا شوا. نو چې دوباره بسم الله وی او غزاره ورکا نو بیا درې مېسا لکه د شګو په شانته وبېدلا او چې درې باره بیا هغه کودال او چتا کړلا اګینتري او بیا بسم الله و راوي برولا نو مکمل هغه چې کم کان او هغه لکه د شګو ریزه شو او درې واړو غزارو سره نو چتا شو. وی فرمایل چې دا لومبه رڼا تاسو ولیدله دی باندې خدای پاک ماته د شام محلات خودل او ماته الله دا او فرمایل چې ستاسو امت به خدای پاک د شام ته رسي. وی دویم دل چې می والا او رڼاتی چته شو نو ماته د یمن محلات خدای پاک خودل او دا تعالی وی چې ستاسو امت به یمن ته رسیږي. او چې دریم غزار می ورکا رڼاتی چته شو نو دا د کسرا او د فارس علاقه ته رڼا ورسیده هغه محلات مولیدل او ما تعالی فرمایل چې ستاسو امت به دغه شام ته او یمن ته او فارس ته رسیږي او مقصر شولا. دا یو بل معجزه شو. خدای وته خی چې دی وخت کې خطبه باقاعده لګي په دفاعي پوزیشن کې او کافران راځي خندق کنه خو فکر مکه او امت په دې دنیا ګډ ګډ ته زرا سو ان شاء الله العزیز او مغسو شو بهر کیف دا بل معجزه شو. او چې کار به کاو نو صحابه او نبی علیہ السلام یو بل سره شیرونه وي نحن الذين بايعوا محمدا صلی الله علیه وسلم علی الجهاد ما بقینا ابدا. مونږ هغه خلک یو چې مونږ د نبی علیہ السلام سره په جهاد بیعت کړی دي تر سوچ جم دیو نو مونږ د پیغمبر علیہ السلام نه نرستو کېږو او د کافر او دشمن په مقابله کې به سره جهاد کوو. دا باغیم وي دا به صحابه وي
او نبی علیہ السلام مبارک باور سلام کله کله لګیاو او دی بم وی تنو شیرونم دی هغه په شریک باندې بلګیاو اللهم نبی علیہ السلام باواز وکړو اللهم لا عيش الا عيش الاخره اللهم چې دی بدوي چې نحن الذين بايعوا محمدا مونږ هغه خلک چې د نبی علیہ السلام سره بیعت کړی په جهاد تر سوچ جم دیو ما بقینا ابدا نو بیا سری بیا به نبی علیہ السلام اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر الانصار والمهاجره خدایا جن خونه دی مگر د آخرت جن دی د دنیا جن خدا کړهو جن دی کله بیماری برازي کله تکلیف برازي کله جګړه برازي کله فتنه برازي لا عيش الا عيش الاخره پورا کامل جن د دنیا نه دی د آخرت ته فاغفر الانصار والمهاجره خدای د انصار او مهاجرین او بخي دا دعا به ته په خندق کې کولا نو چې په دومره تکلیف کې صحابم لګیای دا الله لپاره په تکلیف په برداشت کوي او حضور پاکم لګیای دا خدای لپاره تکلیف برداشت کوي او ګیم دی یخلیم کېږي نو تاسو وایي چې دا دعا به خدای قبلې کې ونه قبلې د نبی علیہ السلام او خامخا قبلې کې مستجاب الدعوات ته خدای وخت ګوره دغه وخت دعاګانې کړي او صحابه وی والله لولا الله ما اهتدينا د خدای حمد به هغه وخت کې ادا کو والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا خدای کته نه وکنا نو مونږ به هدایت نه مونته خدای دا خو ستا په توفیق او ستا په امداد مونږ په اسلام کې داخل شو هدایت مونته مونږ باندې مونږ کړي وي او نو مونږ صدقه ور کړي وي الله دا خو ستا په وجه دي واقعي دا د خدای مینه ده مونږ سره چې الله مونږ مسلمانان پیدا کړی ټول وای الحمدلله منځونه کو من صدقه ورکو دا الله مینه ده والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزلا سكينه علينا ان الاولى قد بغوا علينا الله په مونږ باندې اطمینان راوړي خدای فانزلا سكينه علينا وثبت الاقدام الا قینا خدای کومنګا او دشمن یو بل سره مخامخ شو خدای قدمونم کلکا ان الاولى قد بغوا علينا دي کافرانو په مونږ زیاته کړی دي په مونږ ظلم کوي چې هغه مکینه د مونږ خلاف لخرې جوړې کړې دي د ټولو کافرانو لخرې غونډې کړې او په مونږ حمله کوي اذا ارادوا فتنه ابینا او دوی د مونږ نه څه غواړي مونږ واپس کفر ته راغواړي چې واپس د مور پلار د نیکونو عبادت په شانتي دین اختیار کړي ابینا مونږ د انکار کوو کله ازلې وچوي کنه خو مونږ واپس هغه زور دین ته نه ځو نو دینم د اسلام قبول کړی دی نو چې دا ابینا به وي نو پیغمبر علیہ السلام هم ور سره आवाज پکې اوچت کا او په شریک به وي ابینا 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 چې مونږ د دې د کفر او شرک نه انکار کوو ان الاولى قد بغوا علينا اذا ارادوا فتنه ابینا په دې به आवाज اوچت نین علماء دا معلومه چې دا جهاد په میدان کې یا اسه شعرونه ویل یا نظمونه ویل د زړه د خوشاله لپاره دا جایز دي نبی علیہ السلام دا په خپل ویل او بیا جهادي دا جهاد د لپاره ټریننګ کول او تربیت کول او خپل سامان د جهاد برابر اول دا د نبی علیہ السلام ته د کوډاله پکې استعمال شو خندق یو کناو په طائف باندې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله حمله کولا نو د طائف مضبوطه قلاګانې وي نو هغه لپاره منجنیق استعمال کړو مچوغنا دا اوس چې په خوا به زمون په وطن کې خلکو سره مچوغنه وي کانی به پیوشتل هغه به دا باندې چخ په شانته مچوغنه جوړې کړې وي باندې باندې چخ په دا سلور طرف ته ټالونی په خوا دي خلکو په ځانګل اوس ولې په خوا داسې نو دغه سلور طالبو نو هغه کې به کانی خو دی غټ غټ تیږي به خو دی ابه تاو چوچت په شو کلا نو یو پړې به پرې خو دو نو کانی بلال او په یو ځای کې به پرې وته نو اوس د کړي زمانہ کې توپ استعمالول شي یا ټانک استعمالول شي او یا میزایل استعمالول شي دارنګه زموږ علماء کرام یو سیز ذکر دشمن په مقابله کې با هغه کې احتیاط کې هغه ته هوا استعمالول ريح باد استعمال
او زنانم پکې مړې شي او بوډاګانم پکې مړ شي اب نه استعماله تر سوچې سخت ضرورت نه راغلی او باقی دې زمانہ کې توپ شو ټینک شو میزایل شو د استعمالول شي دا صحابه کرام خپل دفاعي ساز و سامان نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل استعمال کړی او قرآن شریف کې بل الله فرمایي واعدوا لهم ما استطعتم من قوه چې تاسو د کافر په مقابله کې خپل طاقت خو مضبوط طاقت برابر کې نمارو نن د مسلمان څونه تعداد دی مسلمان نن د کافر نه زیات دی نن د مسلمان تعداد د يهودو نه زیات دی نن د مسلمان تعداد د عیسایانو نه زیات دی نن د ټولې دنیا د مسلمان تعداد د هندو نه زیات دی بود متواله نه زیات دی چیلیانو نه زیات دی روسیانو نه زیات دی او مسلمانان ارض دغه خوري کنه خوري ګور افغانستان کې وګوره ګور په عراق کې وګوره فلسطین کې وګوره په کشمیر کې وګوره په بوسنیا کې وګوره په چچنیا کې وګوره ساخوا کې دغه لیبیا کې وګوره شام کې وګوره مصر کې وګوره زه په مسلمان نن په مخته دی دا ولی ځکه مسلمان لا چې د کافر په مقابله کې کم جهادي قوت پکار دی او کم سازو سامان پکار دی انشتا نن کا د دشمن لګیا دی او د مسلمان خلاف نن بدمعشي شروع کړی دا ولی هغه سره جنگي سازو سامان شته او تاسو سره نشته ایمان تاسو سره دی خو جنگي سازو سامان کم چې قرآن سور له 100 کاله مخکې ویلي دي چې دا تاسو خپل جنگي سازو سامان برابر کې نو زمون چې کوم مالدار مسلمانان دي او مالدار ملکونه دي په عیاشو کې پراته دي صرف په تعیش کې پراته دي دا د سوچ نشتا چې زما یو دشمن شتا یو کافر د ما شتا او په مختلفو طریقو راځي او په ما باندې حمله کوي او زما مسلمان په مختلفو طریقو بربادي ماشومان ملکل زنانه کونډې کړلې د وینو سیلابونه توې کړل په دې سوچ دي چې کله مسلمان مون ختم کو او مسلمان له چې کوم قوت او کوم طاقت پکار دی ته مسلمان توجه نشته دا د مثال شو کنه خندق نبی رسول سلام قانون دي مچوغه منجنیقونه د طائف لپاره استعمال شوی دي او قران حکیم کې الله وایي چې د دشمن په مقابله کې تاسو خپل مضبوط طاقت او خپل اسباب او جنگي سازو سامان هغه برابر کې بهر کې دا خندق په تیار شو او برابر شو دیکھ یو واقع بلم داسې وړاندې پیښه شو یو صحابي دی د نبی رسول سلام نه اجازه وغوښته وی صاحب مال له اجازه راکا کوړته ده دا قانون دی چې په جهاد کې به د امیر د اجازه نه کار نه کوي د امیر تابعداري وکړي دا غنه به اجازه غواړي نبی رسول سلام متویل شي چې لاړ دا صحابي کوړتا نو د سره کو نيزا صحابه خو بخامخا وصله ځان سره ګرځوله چې سنکور تور اوس بیبي د دروازې بار ولاړه نو عرب خو غیرتی خلقو دې په شکی شو چې زما د خزه دروازې نه بار سین چاته ولاړه نو نه دې نه غکړه خزه ته په ته بار سین ولاړه خزه وته ما پرې راشه کورتا کور کې لوی غم پېخ دې ذکر تختې دې امبار تا وې څه چل دې وې ته قران نه وځه چې سنکور تور یو لوی خامار په کور کې پروت دی لوی اجدها ده وی دې مار د وجه نه در تختې دلې دروازې ته بد سره خو لوی نيزه وا هغه نيزه هغه سوکه راواغشتا او د مار په دې سره کې خو او چې زوري سنگ ورکا دې مار لا نو مار یو چغواله دا خدای وی په دې پوی نشم چې مار مخ کې مړ شو کله ما خاون مخ کې مړ شو مارم مړ شو خاون می پرې ودې مړ شو د خدایا دا شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الوی بیا چې الله رسول دغه چلے او کمار له پنيزه په سر کې قوده مارم مړ شو او زما خاوندم مړ شو په دې پوهه چې کوم یو مخ کې مړ شو دواړه یو ځای مړ شو نبی رسول الله او فرمایل وان لبيوتکم عوامر وستاسو په کورونو کې پیریان اوسېږي ستاسو کورونو کې پیریان اوسېږي او مدینه منوره کې ګوره پیریان ډېر دي هر قسمه پیریان پکښتا مسلمانان هم پکښتا د نبی علیہ السلام نه دین زده کوي او کافران هم پکښتا لکه څنګه چې مدینه منوره کې منافقین دي او يهوديان دي دا رنګ په دې کافرو په پیریانو کې پښتا مسلمانان پکښتا انګریزان پکښتا يهوديان پکښتا مشرکان پکښتا هندوان پکې دي قسم قسم نو چې تاسو کلم کور ته دن کېږي او مارم پکې ولیدو
تحریج پیوکه. تحریج سمانا داسې ورته وایه احرج علیکن ان تخرجن من بیتی، تاسو زما د کور وځئ، دا ورته ووایه. یا د نوح علیه السلام او د سلیمان علیه السلام عهد ورته پیش کې، اسألکن بعهد نوح و سلیمان ان تخرجن من بیتی. یا پښتو کې داسې ورته ووایه چې د نوح علیه السلام او د سلیمان علیه السلام عهد درته مخکې کوم، زما د کور وځئ. دا ورته خامخا ووایه. ځکه نوح علیه السلام چې کله کشتۍ ته خطا ځان سره ماران هم خېجولي، د هر جنس د حیواناتو له یو ځان سره خېجولي، نو د هغې نه وعده غشتې ده د مولاد ته به ضرر نه رسوي. او سلیمان علیه السلام خو په هر چا حکومت و، نو هغه هم د دې پیریانو نه وعده غشتې ده چې تاسو مسلمان ته ضرر نه رسوي. نو دا ورته ور یاد کې ورته ووایه چې په عهد د نوح علیه السلام او د سلیمان علیه السلام د تا نه دا سوال کوم چې زما د کور وځه. نو که پیری خو غیب بشي، او که پیری غیب نشو نو پته به ولګي چې دا پیری نه دی، بیا مړکا. کور کې د مار ولید نو سمدستي په آواز مکه او دا آواز ولل اول ورکا. په خبره خو رسېدی که نه؟ که غیب شو خو خبخه، که غیب نشو که پیری خو غیب بشي، او که پیری نو او غیب نشو نو بیا به ماری، بیا مړ. بهر کیفو دا خندق صحابه کرامو په شپږ ورځې کې پوره کړ سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. خو چې خندق سنگ پوره شو نو د 10,000 لښکر راورسېد. 10,000 کافرانو، لږ نه دي ډېر زیات دي. ښځې ځان سره روستي دي، تورې او نیزې او خان، او په ډېر لوی جوش کې رالل، په داسې جوش کې رالل چې د مدینې منافقان په یره کې پرېوتل. قرآن شریف کې الله فرمایي اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم، د مدینې نه په هر طرف حمله وکړه. دې خو ساده شو چې په مختلفو طرفونو، په څلورو طرفونو به مونږ په مدینه حمله کوو. ازداد ذکر شو فوق او اسفل استیعاب ته مراد دی، هر طرف نه حمله وکړه، بر لاندې هر طرف نه حمله وکړه. او دې مطلب و چې مسلمانان به ختم کو پیدوی نه بسنن. اذ زاغت الابصار، د منافقین سترګې کیری بیری شو چې دا خو پکې ممروسه. ولا بلغت القلوب الحناجر، او دا زړونه مړی ته ورسېدل. هلکه ویله مې د خولې له راغی، خولې له نه راځي، لیکن دا هغه د تنګش او د تکلیف په وخت کې خلک دا محاوره استعمالوي. وړونه خولې له راغلل. وتظنون بالله الظنون، او په خدای بدګمانۍ شروع کړې. دا منافقانو بدګمانۍ شروع کړې. څه خدای پاک خو چې زه به د پیغمبر امداد کوم، امداد خو یې ورسره ونه کړ. هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. قرآن شریف کې الله فرمایي په مسلمانانو ازمایش راغی. دا یو ازمایش دی. اوس ور ازمایش سي، کله په مسلمان سخت راځي، کله نرم راځي، کله بیماری راځي، کله روغ صحت راځي، کله مړی راځي، کله ماشوم پیدا کېږي. دا ټول ازمایشونه دي کله چې په خوشحالۍ کې د خدای حمد ادا کوي او که نه ادا کوي، او که تکلیف او غم دله راغی نو ته په هغې کې خدای یادې او که نه یادې. غم او تکلیف کې به هم خدای نه یادې، او په خوشحالۍ کې به هم خدای یادې. او چې کوم مسلمانانو کامل هغې وي هذا ما وعدنا الله، دا وي هغه دی چې موږ سره خدای او رسول وعده کړی وصدق الله ورسوله، او خدای او رسول رښتیا ویلي دي، هغې باندې لو غبراهټ نو. وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، دا هغې ایمان نورم مضبوط شو. د پیغمبر علیه السلام تابعداري د هغې نورم کلکه شو. رالل کافران د احد خوا کې خیمې خښې کړې، او په دې سوچ چې بس په مدینه د هر طرف نه حمله ده او نن به موږ مسلمان ختمو. او چې رالل خندق یې ولید، حق بک حیران شو. اوهو داسې دي مسلمانان خو په مدینه کې نشته، هغې خو د خندق او د غر په منځ کې ډېره دي. او یو طرف ته غر دی، په هغې نشو راختی، بل طرف ته خندق دی. اوس به څه کوو؟ بدقسې به راتلل او د خندق په خوا کې په دیره کېدل، د خندق نه خو راپورې وتې نه شو. 15 ګزه پلنه او 15 ګزه جوړ خندق دی. اوس به څه کېږي؟ ولې چې په خندق راځي او کوزېږي او مسلمان ورته ولاړ دی، هغې یې په کاڼي ده په دا سر ولي. او که خندق له راځي او راکوزېږي او راخېږي نو مسلمان ولاړ دی، غشې ورسره دی، په دا غشې یې ولي. صحیح 20 ورځې یا یو میاشت دا کافران دقلته دیره، او په دې سوچ کې دي چې موږ څنګه مسلمان ختم کو. هغه حیی ابن اخطب چې کوم د بنو نذیر سردار او يهودي، هغه لار د بنو قریظه او يهودو پسې. د بنو قریظه يهوديان په مدینه کې اوسېدل، هغې ته ویرو دی د مسلمان خلاف.
د بنو قریظه چې کوم مشر کعب ابن اسد هغه چې د توقتل حیي ابن اخطب تم دروازه وته بند کړه. حیي ابن اخطب ورغه دروازه وته ولا په کعبه د دنیا کافر میرا غون کړی دی نن مسلمان ختمو روزه هغه کعب ابن اسد يهودي وته حیي تا وی د سپیرو وی دا مخ د سپیرو دی او خیر دی نه دی ولا شر دی را راولې دی هغه خیر مې راولې دي نن به مسلمان ختمو پریږدي نه د دنیا دشمن مې غطوانیان او د مکه خلک ټول راغون کړی دي. کعب ابن اسد وته وی قسم په خدای چې ما د پیغمبر علیه السلام سره وعده کړی او ما په وعده کې ډیر با وفا مونته دي او ما ډیر رښتونی مونته دي د خدای ویونی سوزت مونږ پارام پرېده خیر دی وته لګیاو هغه مجبور چرا مجبور کا نو بنو قریظه او يهوديانو په عهد مات کا روتل. نبی علیہ السلام تچاوي چې د بنو قریظه او يهوديانو می مرګري شو لکه دا بار نه دشمن راځي د تورنځو خپل خلک مرګري شي نو نبی هم ډېر خپه شو. نو دوی صحابه ولېګل په تاسو لار چې سعد ابن معاذ رضی الله عنه او سعد ابن عباده رضی الله عنه او عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه ویل دې خبره ما تحقیق وکړه لکه چې د بنو قریظه سره زموږ معاهده ده نو چې رښتیا وي معاهده ما تکړه ده او کنه دا درې واړه لاړل حضور پاک وته وی چې واپس راشه د خلکو مخ کې به ما ته نه وایي اصله مسلمانان غریبانان اون لقي اون یریږي چې دا بار نم راځي نو د کلم زموږ خلاف لخر تیار شو دي چې درې واړه لاړل واپس آلل نو حضور پاک ته پټ الوي په اشاره یې وته وی سه خپل وعده ما ته کړل بعد عهدی کړی ده د بنو قریظه يهوديان او اغیم دا کافرو مرګریش ډیر زیات نبی علیہ السلام خپش پدیم خپشو چې دا يهوديان ولې د ما خلاف دونه سازشونه کوي څه چل شوی ما سره کوي لیکل کړی دي وعده را سره کړی ده سلاله لرا باندې لخر را واچولې او سره د مدینه دي دا چې دي نو دي دن وروتل دا وسکیږي خدا ډیر پیغمبر علیہ السلام پریشان او یو ورځ داسې مضبوط جنگ وشو داسې مضبوط چې نبی علیہ السلام د ماسپخین منځمونه کړ د مازیګر یې مونږ کړ د ماښام یې مونږ کړ د ماسخوتن هم ډېر وخت تیر دی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی نبی علیہ السلام ته وی صاحب ما خو مونږ نه دی کړی وی والله ان صلیت مام نه دی کړی قسم دې کمام کړی وی دې چې دا مونږ کو نو پیغمبر علیہ السلام په دغه ور ډېره سخت خیره وته وکړه وی یا الله د کافر کورونه او قبرونه د اور نه ډکې خدای د کافر کورونه او قبرونه د اور نه ډکې مونږ خو د منځنه منې کړو خصوصا د مازیګر مونږ را باندې قضا کړ مازیګر مونږ ډېر اهمیت لري نو بیا اول د ماسپخین مونږ کو قضا بیا د مازیګر مونږ قضا وکړو بیا د ماښام مونږ قضا وکړو او بیا د ماسخوتن مونږ قضا وکړو یو کافر عمرو ابن عبد هغه راغی او هغه په څه طریقه یو ځای کې د خندق لږ تنګ نو اسی روز غلو په خندق را پورې وت او چې را پورې وت نو اعلان یو کوئی مقابله لراشي حضرت علی رضی الله عنه میدان ته ورغی وته وسو کې وی علی وینا ستا مرګ زنه خو هم تکشره څوک مشر را میدان تکا علی صاحب وته وی زه د مرګ خو خوم زه کشرم خو د مرګ خو خوم نو دا عبد عمر دی ورته د اسنا دا عمرو ابن عبد دا اسنا ورته کوز شو چې کوز شو کوزیدو سره دا ډېر بدمعشو کوزیدو سره په حضرت علی غزارو پتوره علی صاحب سره ډالو ځانې بد کې سره لږ زخمی شو او نور بچ شو خو چې څنګه د غزارو کو او علی صاحب بیا تورو چته کړه او غزارې داسې مضبوط ورکو چې هغه د اوسپنې زغرا چولې و ځانې مکمل په اوسپنه کې پټ کړو او حضرت علی صاحب داسې مضبوط غزار ورکو چې تورې داغه اوسپنې نه موته او دنه موته مردار شو خدای مردار یو بل کافرو نوفل ابن عمیر نوفل ابن عبد الله هغه را منډه کړې هغه وی زبنن زمو د مسلمانانو د پیغمبر بدنن وجنم پرې د مینه ولکه دومره لوی خندق چلی وی زما داسې اصل چې د خندق نه پورې غاړه ټوپ والی شي تورې لاس کې واغشتا او بعینی چې کوم دی کې حضور پاک ولاړو په دقه په خندق راغی او چې څنګه اسروز غلو چې دا به د خندق نه ټوپ کې زما اسو او نه په پیغمبر علی السلام په تور غزار کو
خو چې څنګه اصل ټوپ ورکا نو اسې په خندق کې لاندې پریوته سره ده او دا سټه مات شو مردار شو چې مردار شو کافر وی 10,000 درهم بدر کو او د دې نوفل دا لاش را لراکه 10,000 درهم درکو دا لاش راکه نبی رسول الله وی د مردار نه د لاش علم او نه مې دا مردار او نه پیسې لم او نه مې دا مردار پکار دا صحابه ته با اخو ته ورغورځي بل زګوي چې 10,000 درهم غوړې شي د جنگ سامان به پیوالو حضور پاک وینه پلیت وجود د کافر نه پیسې غواړو نه مې دا پلیت وجود پکار دی ورو کې دا څه ولا ورکی دا سلغون دی منډه تړلې شوې یو صحابي دی نعیم ابن مسعود غطفانی نبی رسول الله دراغه وسیب وی دما قوم غطفانیان په دې کې پراته دي او هغه ته زموږ اسلام پته نه لګي چې مسلمان دي نو کې اجازه راکې زوردم چې د خپل قوم لګ اشره پوهه کوم نبی هم ویل راخه زورده الله دې حفاظت وکړه دې په خندق ورپورې ور او دې غطفانیان ته ما پیژنې الکه ته کوم ځای وې هغه ته پته نه و چې مسلمان شوی دی او مدینه ته تللی دی ته کوم ځای وې دا له خواله راځم کړ حضور پاک ته ویل لیک دروغ پکې وایم نو جنگ کې دروغ ویل شي وایي پکې اجازه ته وته ویل تاسو مرګ امکان دا څه کار دی چې د مکه او د مدینه د خلکو خپل دښمنی ده نو مکه خلک پیښو نبی رسول الله پیښه نو زموږ څه کار دی غطفانیان چې مونږ دلته کرالو او صرف دی حوی خطا کو د کجورو په باندې راوستو تاسو څه خیال دی په دې خندق تاسو ورتلی شي غطفانیان وته ویل نشو ورته وې څه وجنو زه چې زو بس هغه اعلان وکړ وې دې چې زو غطفانیان ته روان شو دې کې خدای پاک طوفان راوست داسې طوفان الله راوست قرآن شریف کې الله فرمایي انزل جنودا لم تروها داسې لخکره او باد خدای راوست طوفان چې د دې کافرو خیمه یو چته کړې او دوی چې په نغرو کوم لوخي خودي د پخلی هغه لوخي ته اخوا کړل او د سارو بچیو چت کړل دون طوفانو او چې څوک پزمکه ناستو بچو کو څوک بولارو هغه به چت کړ او خیمه او د لوی طوفان دی او زلزل د سترګو کې شګه پریوته پخلو کې پریوته بس نر باغو چې خپل اوخ تخطو تختیده بس نرغو چې خپل ساروی لیدو تختیده ټول او تختیدل لاړل دا شل وځي یا یوم میاش دوی د مسلمانانو خلاف د مدینه ګر چاپیره دیرو رب العالمین د مسلمانانو امداد وکړ الله عباد مې راوسته او لخر د فرشتو مې راوستلې او کافر مې د نوز غلو لاړل تختیدل نبی علیہ السلام یو اعلان وکړ وی آل نغزوهم ولا یغزوننا صحابه ته مبارک نشه د دې نه پس به کافر زمون مقابله له مدینه ته ناراضي باس د خیر راتللو دې نه پس به مونږ زو باس د خیر راتللو نو دا لیا معرکه دا پیښه شو دې ته غزوه خندق وای او غزوه احزاب وته وای زنانو په کې ولې توره کړل حضور پاک زنانه په مدینه کې یو قلا کې بند کړل او حضرت حسان ابن ثابت رضی الله عنه چې کوم مشهور شاعر د حضور پاکو هغه ته ویل زنانو سره کېنه دې سپیلګری ګورا یو يهودي ولا دا بنو قریظه يهوديانو خو ساده شو وکړه واده خلافیه وکړه یو يهودي ورغه معلومات کوي چې د خزو سره څوک فوجان شته کې نشته مسلمانان څوک حفاظت کوونکي شته کې نشته حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها يهودي صحیح کو حضرت حسان ابن ثابت ته وی صفیه د حضور پاک ترور و د پلار خوري و حضرت حسان ته ورشا او پر يهودي غزار وکا په پسه په وکما ما سره سړي د خیمه د لرګي والا او پر اثر و حضرت حسان وی زس پینګيره مده غزار کولې شم زه غنشم کولې نه خان بس ورغله حضرت صفیه او لرګي او چت کا و يهودي په اثر و چې وی و مردار حضرت حسان ابن ثابت تویزه خزیمه ګوته نشم وروړي او تدی اوس 1900 د خیمینا د قلانه بار ورو غرزوا د قلا په دیوال دا يهودي راوړي دي نو دا يهوديان به او یریږي وای به چې مسلمانانو سره سړیشتا په مونږ باندې راځي حضرت حسان وی د ګډم درې غرزول شم زما لاس کې کم دي طاقت دي څنګه ونیسم نو بیا حضرت صفیه رضی الله عنها ورلا او په جامو کې صادرون کې ونیو او د قلانه پورې غاړې ورو غرزو
هغه کې دا حکمت و چې يهوديان په انتظار وو چې مسلمانانو سره سړی شته کنيستا او چې له وګورځاو يهوديان ویل کې سړی وسره دی هغه زمون دغه ملک جاسوس رااله ملک او دون تپله سړی دی وتر چې بار راته وګورځاو خدای حفاظت کوي. نبی علیہ السلام یو आवाज وکړ وی سوق بلال شي او مالبا د کافر خبر راوړي. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ پاسه وی زبلال شو ګوره د خندق نه وراولېدل آسان کار نو ګران کار. نبی علیہ السلام بیا आवाज وکړ وی سوق بلال شي چې مال د کافر خبر راوړي خندق نه ورپورې دي. بیا زبیر پاسه د حضور پاک د ترور زید بیا کېناست بیا आवाज کوي سوق بلال شي چې مال د کافر خبر راوړي. زبیر بیا پاسه نبی علیہ السلام وی لكل نبی حواری وحواری الزبیر وی دا هر پیغمبر یو خاص امدادګری مرګری وی او زما امدادګری مرګری حضرت زبیر او د دنه پیغمبر علیہ السلام یو انعام ولا ورک ناشنا انعام. هغه انعام څه دی؟ وی فدا کابی و امی وی ای زبیرہ زما مور او پلار تانه قربان. نو دی لار د خندق نه ورور او ځان الله به حفاظت کوي. د خندق نه وروړېده او د کافرانو په منځ کې چکر لګاو او بیا راغی او نبی علیہ السلام ته ټول حال وی. یو موقع کې بیا فرمایل وی سوچته چې په خندق ورپورې دي او زماله خبر راوړي. حضرت حذیفه ابن الیمان رضی اللہ عنہ پاسل وی سب دا کار بزو کوم بڑا آسان کار خو نه دی. وی خله ورځه په وی الله به حفاظت کوي خو حذیفه ګوره سبکه نه بس مال بسره پتلار وړي چې دا وی سہالت ده. حذیفه ابن الیمان ورلب وی پکې ګرځې دمنو چالي دم نه وی ابو سفیان چې کوم د کافر مشر سردار دی وی دې مخوا کېو وی ما وی چې غشي باندې دا سرولم چې بس مرشي. وی د حضور پاک خبر را یاد شو چې ګوره سبکه نه. وی ابو سفیان لګیو مرګرو ته چې دې کیږي دې دوه غرقلو سترګم د خورو ډکه شوي خلم د خورو ډکه شو او اورونه هغه چې تم اورونه بلکړو د خوراک د پاره هغه اورونه ذل یول او خیمه په وسولې او قوم را نو تختید غطفانیان او تختیدل بس دې چیزو خیمه غونډوي. دی راغی حضور پاک دې الوي دې سب سړي پته توي قوم پمنده وی ابو سفیان خو می د غشي لاندې شو مې چې ملکو مې وی تاسو وی چې سبا زیاتی کار نه کینوي پرېمه خو وی خله وکړه. الله د مسلمانانو مضبوط مدد وکړه په جنگ کې او ګټه خدای پاک مسلمان لا ورکړه. مضبوطه ګټه رب العالمین مسلمان لا ورکړه او ټول کافر خدای پاک د ذل او د باد په ذریعہ باندې واپس او تختول مکه ته. هغه خندق ډیره مودو بیا وبن شو اوس خندق نشته. تاریخ ما یو ځای کې تاریخي بنیاد باندې هم یو سړی نه تاسو مو کړ مخکې یو دل تلو ما یو بوډا بابا تسبیح او دغه خرصول په ګاډي باندې مې بابا ته د کم دی وې د مدینه ما هغه خندق زیاده معلوم نه چې هغه کم نه کې نو مقامخ یو سپایي ولالو په سړک د پاسه ویغه شورتي والا هغه سپایي د شورتا وای ویغه شورتي والا یې نه او ویلا د خندق نه خلا سړک په پاسه جوړ دی چې کوم ځای کې دا مین روډ روان دی دا ټول پاغه خندق د پاسه دی او خوا کې جبل سلع ده په دغه غر کې یو غارمو ما په خپل هغه غار لیدل دی په هغه غار کې شتا نبی رسول الله عموما د شپې لال هغه کې به آرام او دمه به کولو. سخت تکلیف و صحابه تا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا دا تکلیفات برداشت کړل خدای ولا فتح ورکا نصرت ورکا. مولا دې کرمو دې خبره ته اشاره ده مسلمان باندې به تکلیف خامخا راځي. ګور الله یو جبريل علیہ السلام وزر باندې غون عادیان غرق کړل ون سمودیان په یو چغه په غرق کړل دلته انداسې کولی شو لیکن دې کې د الله حکمت وو. ګوري مسلمان آزمائش په کوي چې الله لار کې تاسو ته قرباني ورکوي کنه ورکوي او بل دې کې دا حکمت وو چې دا چې د اهل مکه خدای نه تبا کول ځکه الله هم دې خلکو ته بیا رسو هدایت ور نصیب کړ. دغه ابو سفیان رضی الله عنه چې په احد کې د کافرانو سردارو په خندق کې د کافرانو سردارو دا خدای مسلمان کړ. هغه د ابو جهل وی عکرمه رضی الله عنه چې په بدر کې او په احد کې د کافر لوی سپسالارو خدای مسلمان کړ.
هغه خالد ابن ولید رضی الله عنه چې په احد کې د مسلمان خلاف سخت جنگ وکړ او د اسونو د رساله سپسالارو هغه خدای پاک مسلمان کړ. دا اکثریت کافران دا خدای پاک بیا مسلمانان کړ. دا الله پاک دا حکمت هم رون دغه صحابه دي دین لپاره لوی قرباني ورکړل. خود رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک زندگی ټول د قربانونو ډکه، ټول د قربانونو آسان خبره نه ده. په دغه قربانو دا دین مونږ ته راورسېده. او د دین حفاظت خو مونږ کو کنه. بس نبی علیہ السلام مبارک خپل ډیوټي پوره کړې ده، صحابه خپل ډیوټي پوره کړې ده. اوس دا دین دا به مونږ محفوظ ساتو، دا دین به امت ته مونږ رسو، دا دین ابیاری په مونږ باندې ده. او دا دین امت ته دعوت او تبلیغ او دین رسول د دې دین دفاع کول دا زموږ ذمہ داری ده. دا به وسبنګ کوو. رب العالمین دې د حضور پاک ورته د دین او د شی دین ټول امت ته ورسوي. او الله دې زمونږه ناراضي شي. خدای پاک دې مسلمانانو اتفاق نصیب کړي. او څومره کافران چې نن د مسلمان خلاف برسره پیکار دي رب ذوالجلال دې ذلیل او رسوا کړي. خدای دې ذلیل او رسوا کړي. خدای دې ذلیل او رسوا کړي. الله ته زمونږه مجاهدین حفاظت وکړي. خدای زمونږ مسلمانانو حفاظت وکړي. خدای زمونږ مسلمانانو اتفاق نصیب کړي. پروردگار زمونږ وطن او ټول اسلامی ملکونه په دین او په اسلام آباد کړي او ته اتفاق نصیب کړي. مریضانو لپاره دعا وکړي چې الله شفا ورکړي. یو مریض دی په هسپتال کې زمونږ یو ملګری د جمع د یو مرغو دغه والد صاحب دی هارټ اټیک پته شوی دی. دعا وکړو چې الله ولې شفا ورکړي، الله روغ صحت نصیب کړي. یو بل مرګري دی هغه کور کې مریضان دی الله دې ولې شفا ورکړي. یو بل دوست بچی نشتا دعا وکړو چې الله تعالی ولې دارینه اولاد ورکړي. موږ د باغ شاله علی کور ولا وفات شي دعا وکړو چې الله مغفرت نصیب کړي. آخرت په سفر الله د راحت او د خوشحالۍ کړي. د چا مردگان وفات خدای دې ټول وبخي. الله زمونږ راضي شي. خدای پاک زمونږ په دل کې د دین رڼا واچي او خدای پاک زمونږ مشران ټول وبخي. او الله تعالی دې زمونږ د دنیا او د آخرت خیر او برکت الله مونږ راکړي. او د دنیا او د آخرت د فتنو او د غمونو او د آفتونو نه رب العالمین په امن کې ساتي. بچام چې اولاد نه خدای د نارینه اولاد ورکړي. چاته سم مشکلات وي خدای مشکلات پریشانه او ټینشنونو په خوشاله باندې بدل کړي. رب ذوالجلال ته زمونږ راضي شي. خدای ته زمونږ راضي شي. خدای ته زمونږ ګناهونه معاف کړي. خدای جنت الفردوس هم نصیب کړي. خدای د ځنکدن او د قبر د عذاب نه مساتي. خدای د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت امرګونو کې واچي. خدای د هغه تابعداري نصیب کړي. رب العالمین د هغه د جنډې لاندې جنت ته بوته کړي. د هغه د مبارک لاس د حوض کوثر وب نصیب کړي. د حاضر جمع کې چې چا په لکه څه حاجتي خدای ته حاجت پوره کړي. الله تاسو به روزګار دي. خدای د حلال روزګاری نصیب کړي. خدای ته د چا تنخواه ده به برکت ولا واچي. څوک زمینداری کوي پر رزق کې برکت واچي او څوک نوکرې نشته او روزګار نشته ولا خر روزګار ورکړي پروردګارا. ته زموږ ناراضي شي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.